नसीब रात पजवा बांधे जख्मना संगा संगा नसीब रात पजवा बांधे जख्मना संगा संगा जख्मना 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 संगा संगा। शिवानी शिवानी उगोना मां शू प्रवृष्टि da şarmande je tumba bijui jama jama lala او دا جما ټبر دی دې زما د سر سورې دی وفادار دی دې ما چرم یوازې نه پرېږدي زما ډېر خیال ساتي دې زما سورې دی ما پسې ګرځي د ده وفا زما شپون دی زه پکې د هر آفت نه پټه ناسته یم زه د دې ډېر خیال ساتم شرمنه ته کښېنه زه له امیر ته وایم چې تا له چرګ لاړ کړي ته کښېنه ښه ما په تصور کې د خدای نوم اخیستی دی او د زړه په درزا کې مې ستا نوم اخیستی دی په وخت کې ته مو وروڼه په ما بل کړه هغه اور زما ټول باور ټول یقین هیرې هیرې کړ اوس زه د محبت نه مرتده یم او د مرتد چې کومه سزا وي هغه زه په هره ساه کې وړم شواني دا لږه छोड़े زه بې وفا وم نه ما تا سره بې وفایي نه ده کړې زه په هغه شک شېبو کې چړو په څوکو تا پسې ده ما هم بلکې سره غاړه په غاړه د وفا سفر کړی شواني یو مړ شوی دی باقي مې هر دوزخ هر عمر ولید شبانه زه تا له هېڅ باور هېڅ یقین نشم درکولی هېڅ یقین نشم درکولی عليكم السلام بختار شاه كنت سجى قبل صاحبي اگر کوئی علاقے سے پوچھ لے ودري قبل شيء يا بچي زما خبر اورا زه خو تاسو خوار او زاشم سل پیری راغلم او سل پیری لاړم زه چې واپس کلی ته ځو ها زه چې ځو بابا 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 شه درغم ستا بابا بابا دا عمر سړی دی چا چې زخر سګړی ما ما سندې کړې سړیا زه خو ډېر وخت له ستا په لټون کې وم انسانان خرڅې د انسانانو سوداګانې کې د تا د بردفروشۍ په جرم کې ګرفتارومه بختوره ارشتم بویده راځه لکه مخکې شه مخکې که सोच के फोड़ बीबी सोच
بیداره د سوچونو به څه ووایې چې په کومه لاړل په هغه لاړل خو هسې د تېر وختونو طوفانونه مې بې مزغوله رالل په مزغو دومره زور ما چوه خور بیبي خدای مکه که بیا هغه نه 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 بیداره زه اوس شکر دی ډېره ښه یم شکر دی خور بیبي چې ته ښه شوې خو زماوي دا مو ډېر ښه وکړو چې سلمان مو هلته ولېږو بیداره زه نه پوهېږم چې څه ښه دي او څه بد خور بیبي زه خو یم چې ته مالته لاړه شي خپل کور ته هغه درشلې ما ډېرې پخوا پرېښي دي ته پخوا خبره بېله وه خور بیبي او اوس حالات ډېر بدل دي هغه ستا خپل کور دی خو بیداره زما زړه نه مني خور بیبي دا زړه دې پوهېږه بلکې په زور او زیر یې پوهېږه او زه خو وایم خور بیبي چې دا ځل اډو د زړه مه منه ښه ده بیداره چې ته وایې نو په دې به سوچ وکړم बीजी سلمانه शबाना मानन शबाना हलता वलीदा شبانه هلته د گواهانو د بیانونو او د نورو ثبوتونو تر مخه ملزم انور جمال اور پرنس والدکتور خان د منشیاتو کاروبار اغوا برای تاوان بنک ډکیتي او د خان بادشاه د قتل الزامات ثابت شوي دي دا عدالت انور جمال اور پرنس ته د پانسۍ سزا ورکوي
जमाल स्ता मुलाकात थी। انور جماله ما خو ډېرې پیسې ولګولې، وکیل ډېر کوششونه وکړل، نو بیا دا ولې؟ सीमा सपुतला पाखू गवाहनम भला डीरू जमा यो यो वारदात खकारो और ब्या पुलिस सब एन मुकटी बोलियो और से जमा खिलाफ सीमा और से जमा खिलाफ تا ماته نه کتل، تا خو به لږ سوچ کړی وې که نه؟ زه به څه کوم او زموږ اولاد به څه کوي؟ ژاړه مه بچې، دا له دې وخته ژړا ښه نه ده، حوصله وکړه. सीमा زما د بچی به ډېر خیال ساتي. مونږ بیا سري شو، زه او ستا اولاد، دې ظالمه دنیا کې به زموږ څوک اسره شي؟ ماستا پتکل باد کړي ټولې دشتې ټولې لارې پنا شوې ولې مانا دا په کومه لاره لاړې دا په کومه لاره لاړې ما تا پسې دي کړي اوازونه څنګه څنګه ما تا پسې دي کړي اوازونه څنګه څنګه زخمونه 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 څنګه څنګه. سلمانه بچی ستا دا حال زه نشم لیدی. خو بیبي زه خو په دې حیران یم چې دا هر څه وشو څنګه. زما هم په دې سوچ مازه خراب شو. سلمانه بچی تو وایه که نه، تا ته څه پته شته؟ بیچي ما ته پته ده چې تاسو ته د هر څه پته ده چې دا هر څه ولې شوي. بچی زه ملامته یم، دا هر څه زما په وجه وشو. نه خور بیبي نه، تاسو په وجه نه دي شوي. نن درته رښتیا رښتیا وایم، په هغه شپه ما تاسو له د خوب ګولۍ درکړې وې. تاسو په خوب ښه ډبه ډوبه وده وئ او بیا زه او سلمان په هغه شلک شېبو کې د شبانې د کور ته تلي وو. دروازې کولاو وې خو هېڅوک هم نه و. زه به م وجلې وم، مړه کړې به م وم، خو بیداره په وخت به تللې وئ. خور بیبي موږ خو وایي چې شبانه او مور یې له ير نه چېرته پټ شوي دي، خو چې دا هر څه وشو څنګه؟ سلمانه بچی ته څه خو ووایه که نه. بیچي دا هر څه به شبانې ته پته وي. داویل جهان دی کې زما هېڅ څوک هم نشته. دا زه د ژوند په کومه لار راغلم، د دې لارو هم دغه منزل و. مینه مینه څه شی دی؟ مینه راحت دی، ته آزاد دی. مینه ژوند دی که مرګ دی؟ مینې چاله څه ورکړي دي؟
مینې خو ما نهار څه واویشتل. نه نه، زه نور دغې مینې پسې منډې نه وم، نه ومه. عمر کیف زدہ عذاب دے دغه سړی به پانسي شي، آزاد بشي. زه په هره ساه مړ کېږم، قتلېږم. زه دې پانسي شم، مړ دې شم، مړه. زه به په هره ساه قتلېږم، مړ کېږم. په دې کال دوه کې څه څه ونشو. دا زما حق دی چې زه تا نه تپوس وکړم د هرې خبرې، د هر کار. ستا کور دی، ستا زوی دی، ته دې هر څه ته ګوره او بس. نه بچه نه، نن به ماته صفا صفا حال وایې. چا مړ کو؟ زما د جایداد کاغذونه څه جو؟ او ته څه کار روزګار کې، چېرته ځې، څه کې؟ نن به ماته هر څه دی. زیتون دا ضروري نه ده زه دې تا ته هر څه ووایم. د سړو خبرې د سړو وي، ښځو ښځو ته د خپل کور خیال ساته او بس. شکونو او وسوسو زما خوبونه حرام کړي دي. او انا افغانستان پرېږده پرېږده، غلې ولې شوې، مازغه یې خراب شوي. ستا د پلار قاتل ما دی، ما. زیتون داسې چېرته کېدی شي؟ او بیا زمونږ د کال دوه هغه مینه. ما وی مینه زوروره ده.
خنا د مینې نه ضرور شي شک د شک مکو شکونه په ما شک مکوه زما دماغي حالت ټیک نه دی زما مازغه دوه ځایه دي باچا یو ځای پکې د مینې راج او بل ځای شکونه دي نفرت دی زیتون خپل مازغه دې په ځای کا زما په سر کارونه پراته دي لازم نه ما ته به نن صفا ته چېرته دي څه کې او ستا کاروبار څه دی دا څه لیونتوب دی دا هر څه رښتیا دي رښتیا دي دا هر څه وایه که نه او دا رښتیا دی دا ډېر ضروري وو زما لپاره ستا لپاره ستا د بچي لپاره زما د پلار ټکی ستا ځواني چارې نور نه بس زیتون ځان مه لیونی بس تا غوندې قاتل او انسان دشمنه سړي سره یو لحظه نه پاتې کېدل غواړم سلمان اخلم او په دا وخت تاله پوپېږم زیتون داسې مه کوه سلمان زما زوی نه ماشوم باندې سوري برداشت کول نه غواړم زه به ستا د دې باندې سوري نه بچادم زیتون ستا اشارو نه زما ته پته ده چې ستا غوسه ختمه شي نو ته به پخپله دلته واپس راځې ته د ښځې د زور او ضد نه یې خبره پرېوتو فنا شو داسې به یو ورځ زم پرې اوسم فنا به شم خو ما ته به دا پته ونه لګي چې زما د ارمانونو عینه چا ماته کړه ما هغې زمانې
زما د ارمان اینا زما مور پلار ماته کړې ده مور کېت کم او پلار مې جهان لوټ کړو کاش چې ما ډو پیژندلی نه وی پلاره دا یوازې مونږ نه یو تباه کړي ستا د نشو کاروبار خو نسلونه تباه کړ خو اوس به زه دا تاوان ستا په دولت پوره کوم اوس دا زما مشن دی जी बखैर राखले या खुदाया Also शबानी लड़ी बिजी जमीन चाम मिला निष्ठा दस तासु खपल कूर दे खपल कूर तक बखैर राखले किन शबानी लड़ी नखबल टूर dah pimaning paor kita ka aus dah balak pimani ना बिजी दा बज़मा खपल नसीब हो माँ खपल नसीब कबूल करे रे शबानी लड़ी स्तादा हम أخبلت بماني وما وجني سبت عمر كم और كثيرا बीजी दल्लुड़ों पर पैदा की दो खलक जका खपा की छिद नसीबों नहीं सोप नहीं खबर शबानी मुझे Amor. बीजी sama amor ko pakakash pa mula siya निर्वाण करी थी सालिमा बेदर्दा अल्लाह नस्र पोशा अल्लाह नस्र पोशा
زه نه د چا لور یم نه د چا خور یم او نه د چا کور ودانه یم زه صرف ښځه ذات یم انسان یم اوس دې خلک ما د رشتو په نومونو نه پیژني اوس دې خلک ما زما په نوم پیژني د ښځې ذات په نوم د انسان په نوم زم عقل او شعور لرم جذبه او احساس لرم زه څه د هر څیز نه یم زه انسان یم اوس به زه د انسان په حیثیت ژوند کوم بیدار بابا زه هغه کور له نشم تللی هغه ستا د پلار کور دی خوریا ستا کور دی منم چې زما د پلار کور دی خو هلته کې بچې دا د تقدیر فیصلې دي او د تقدیر فیصله ومنه بچې ومنه بیجی ما د تقدیر هره فیصله منلې وه ما ته انکار نه دی کړی خو ما چې چا سره د خپل ژوند تېرولو واده کړی وه هغه اوس هغه کور کې زما د چاچي په نوم یادېږي دا د تقدیر فیصله ده خوریا موږ دې کې هېڅ هم نشو کولی موږ بېوسه یو بچې هلته شبانه ده یوازې ده مور یې مړه ده ما ته سخت ضرورت دی او دلته ته زه ځان څنګه دوه ځایه کړم بچې بیجی هغه ستاسو کور دی تاسو هلته لاړه شئ زه به کله کله تاسو سره ملاوېدوله درځم او تاسو دلته راځئ بچې ازمایښونه دي امتحانونه دي زه نه پوهېږم چې زه څه ووایم او څه وکړم پلوشي بچې ستا سایکولوژیکل ټریټمنټ ډېر خاص راته ښودل خدای څومره مهربانه دی څومره ښکلې دي درکړې مریم د الله شکر دی په پلوشي باندې مې ما زړه ډېر راغونډ دی د دې په مینه کې ساجبه غوندې اثر دی مرجانې مینه خو د دنیا د ټول نه لوی طاقت دی دې مینې خو لوی لوی معجزې ښودلې دي شاباش بچې پلوشي بچې تا ما ته د دې نوي مضمون باره کې څه تفصیلات ونه ویې بابا د نوي دور نوي مسایلو خبرې دي دا اوس څه سبقونه شو دا ته څه وې مورجانې په جنډر سټډیز کې خو ډېر څه دي خو بنیادي خبره ښځې له عزت وقار مقام ورکول دي موږ وایو چې ښځه د هر شی نه دی دا د عزتدار انسان په حیثیت وپېژندلی شي دا ته څه وې زه خو نه پوهېږم دا خو ډېره ښه خبره ده بچې او بابا او د دې ښې خبرې دپاره به زه یو تنظیم جوړوم او تاسو به ما سره پوره مرسته کوئ ضرور بچې ضرور بچې سم لږه موده پاتې ده ریټایرډ بشم بیا پلار مور او لور درې واړه به یو ځای کار کوو
واه بابا دا خو به ډېره ښه خبره شي نصیب راکړه پزړه باندې زخمونه څنګه څنګه نصیب راکړه پزړه باندې زخمونه څنګه څنګه زخمونه 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 څنګه څنګه زخمونه څنګه څنګه